ننګرهار لعلپوره ولسوالي هغه سیمه چې د جرګو او مرکو ځای بلل کیږي. په دغه ولسوالۍ کې دیني عالم مولوي عبدالله سراج وایي لعلپوره کې د علماوو او قومي مشرانو په هڅو لسګونه لوی وړې دښمنۍ حل کړي. اسلامي امارت پر راتګ سره د افغانستان په ټولو ولایاتو کې هغه دښمنۍ په دوستۍ باندې بدلې شي. یو د هغې نه لعلپورې ولسوالي ده چې په دې ولسوالۍ کې سلګونه دښمنۍ موجودې وي او داسې خلکو چې هغه د خپل ولسوالۍ او د خپل کورونو کلي نه کډوال شوي و نورو ځایونو ته. هماغه د صلح خیر چې د اسلام پاک دین ورته خیر ویلی دی د هغې په بنا باندې هماغه خلک اوس راغلي دي په همدغه خپل کلي ولس کې د ورورولۍ او د مینې محبت په فضا کې ګډ ژوند ترسره کوي. د لعلپورې یو قومي مخور نجیب الله وایي داسې روغې هم کړي چې د قومونو ترمنځ وي. دا رنګه د لعلپورې ولسوالۍ مربوط د ګلډاک په ساحه کې چې د 15 کالو بدي وه خلکو فرار کړی او کلي پرېښي وطن نه تلي وو زخمیان شوي وو پکې ډېر بد حالات یې منځته راغلی او هغه روغه جوړه هم وشوله او الله په فضل سره اوس هغوی په یو کلي یو کور کې سره ناسته ولاړه کوي. د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجي بصیر بیا وایي د دې ولسوالۍ قومي مخور او علما هڅه کوي ترڅو د خلکو ترمنځ ستونزې پیدا نه شي. قومونه خو دلته مختلف قومونه دي په لعلپوره کې خو په غټه کې دا قومونه چې کوم دي دا مومن قوم دی مطلب دوی همیش دپاره روغې جوړې کړي دي صلح یې کړي دي ډېر داسې کارونه چې هغه دلته راغلي هغه همیشه د قومي سپینګیري په منځګړتوب باندې د جرګې د لارې حل شوي دي. د لعلپورې ولسوال مولوي لال حاتم قرار وایي د قبایلو ریاست سره په همغږۍ علماو قومي مخورو هڅې پیل کړي چې پاتې دښمنیو ته هم د حل لار ولټوي. تیر یو کال کې تقریبا ډېرې صلح د وړکۍ صلح سوي دي خو د مړو یا موږ تاسو ته به دښمني وایو دا تقریبا 2 دانې دلته شوي دي په چکنور کې وه د قتل موضوع هغه د صلح لارې حل شوه. بله چې وه په د ګلډاک ساحې شاکوټي ساحې سره وه ملک هارون او ملک معتبر ترمنځ یوه موضوع هغه هم د قتل موضوع هم حل شوه. د یادونه ده چې د اسلامي امارت واک ته له رسېدو راهیسې ننګرهار کې د قبایلو ریاست په هڅو د ولایت کې شاوخوا 2000 غټې وړې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي.